د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست او ورسره مل پلاوی له ازبکستان هیواد څخه کابل ته راستون شو. ښاغلی نورالدین عزیزي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و او په ازبکستان هیواد کې افغاني تولیداتو ښه شهرت پیدا کړی. په منځنۍ اسیا هیوادونو کې له افغانستان سره د بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په دې برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا زیاته شوې وه. آمادگی‌ها در ازی که بالای تولیدات افغانستان، بالای تجارت و اقتصاد افغانستان الحمدلله باور زیاد پیدا شده و اعتماد زیاد بود. الحمدلله خیلی وقت میمان نوازی کردن و در ضمن ازی که میمان نوازی کردن یک برنامه بسیار خاص داشتن به افغان‌ها که افغان‌ها را حمایت بکنن. جناب رئیس جمهورشان رفت به قزاقستان در کنفرانس شنگهای مکمل از افغانستان حمایت کرد، دفاع کرد و باور ما دیدیم که الحمدلله روز به روز باور کشورهای همسایه خصوصا کشورهای آسیای میانه بالای افغانستان و داد ستود افغانستان و موضوعات اقتصادی افغانستان باور الحمدلله بالاتر شده و ما یقین داریم که یک دستاورد خوب می داشته باشیم. د سوداګرۍ وزارت سرپرست ویل چې له ازبکستاني او قزاقستاني چارواکو سره د مزار، هرات او قندهار د ریل پټلیو د جوړېدو په برخه کې هم خبرې کړې دي چې په دې برخه کې د همکاریو ژمنې ورسره شوې دي. از راه مزار شریف، هرات و قندهار این بالاترین دستاورد بود که الحمدلله در بحث‌های ما صورت گرفت، توافق صورت گرفت. ما از طرف خود اما نقشه و پلانی را که سابق روی این خط ریل صورت گرفته بود امرایشان شریک می سازیم و با امید خدا انشالله یقین داریم که این برنامه به زودترین فرصت آغاز میشه و از طرف ازبکستان که قزاقستان هم میخواهند در جریان بگذارن این یک دلچسپی بسیار خاص بود و میخواهند که را به اسرع وقت شروع کنند. البته این مطلب از این نیست که ما افغان ترانس فراموش کنیم. افغان ترانس تونل های زیاد داره، البته شاید زمانگیر باشه و کوشش کردن که ما در اولویت خود برنامه خط ریل مزار شریف، هرات و قندهار را شروع کنیم. یک پروگرام بسیار کلان دارند درباره سرمایه‌گذاری در سنگ آهن افغانستان که نیازمندی مواد خام افغانستان پورا کنه و نیازمندی خود ازبکستان پورا کنه، چون یا مواد خام از طرف روسیه میارن، خودشان مواد خام سنگ آهن ندارن، میخوان نیازمندی خود از افغانستان توافق صورت گرفت که از افغانستان پورا کنن. و بسیار مسئله بسیار مهمی که اکثر موضوعات زراعتی افغانستان واقعا ما صادر کرده نمیتونیم، موضوع قرنطینه افغانستان است که توافق صورت گرفت تا یک ماه دیگه با امید خدا انشالله توافقنامه قرنطینه را ما امضا میکنیم تا صادرات افغانستان به قسم عادی به کشور ازبکستان ما بتانیم که صادرات داشته باشیم. ښاغلی نورالدین عزیزي وویل چې د ازبکستان او افغانستان هیوادونو د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو په اړه هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي چې دا به هم په سوداګرۍ ښه اغیز وکړي. ایجاد خانه تجارت ما باید در قزاقستان باید آغاز شود و ازبکستان میبخشی و خانه تجارت ازبکستان در کابل و یا در مزار شریف انشالله. و مهمترین برنامه‌ای که ما امروز در نشست ما با صدر اعظم جمهوری ازبکستان داشتیم، نظر به دعوت ما هیئتی که همراهشان مذاکره داشت دعوت نمودیم و یا حاضر شدند که انشالله در روزهای بسیار نزدیک جناب صدر اعظم حضور پیدا میکنند در افغانستان میاند و تمام برنامه‌هایی را که ما سنجش کردیم انشالله در برنامه‌های ما است که با آمدنشان توافق داشته باشیم. و وقتی که صدر اعظم تشریف میارند اینجا همچنان از طرف ازبکستان هم نمایش می داشته باشند، هم بی تو بی کنفرانس می داشته باشند و همچنان با توسل تجارتی ما یک کنفرانسی که ما جور کردیم و هم میخواند در کابل کنفرانس داشته باشند. د یادونې وړ ده چې په ازبکستان هیواد کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې د یاد هیواد د تولیداتو ترڅنګ د افغانستان بیلابیل تولیدي او سوداګریز توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي دي.